د اسلامي امارت د واکمنۍ او افغانستان په اړه د پاکستان د لومړي وزیر تازه څرګندونې او د نوموړي واکمنۍ د چارواکو غبرګون بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان لومړي وزیر د خیبر پښتونخوا په کاکل سیمه کې یوې پوځي غونډې ته په وینا کې ویلي چې له افغان ورونو سره ښې اړیکې غواړي، خو که وګواښل شي د اړیکې ناممکنه دي. د نوموړي هیواد لومړي وزیر دا څرګندونې د پاکستاني طالبانو په ګډون نورو ترهګریزو ډلو ته په اشاره کړي دي چې یادونه کوي د اسلامي امارت واکمنۍ پټنځي ورکړي او دغلته روزل کیږي. شهباز شریف ډیره کړې ده چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ دوام ته اندېښمن دی، خو بیا هم له نوموړي واکمنۍ سره د ښو اړیکو هیله لري. هغه یادونه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزه کې 600 میلیارډ ډالر زیان لیدلی دی. د دغه هیواد او د یادې واکمنۍ لوړ پوړي پلاوي په وروستیو اونیو کې کابل او اسلام آباد ته لاړل چې له امنیتي اندېښنو سربیره یې پر سوداګرۍ، کډوالو او نورو سیمه ایزو ستونزو خبرې وکړې. دغه واکمنۍ له دې وړاندې هم هیله څرګنده کړې ده چې له پاکستان سره د یو دوست ګاونډي په توګه متقابلې اړیکې غواړي. د کابل اوسنۍ واکمنۍ بیا د نوموړي هیواد د لومړي وزیر وروستیو څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د چارو کارپوهان وایي چې دغه هیواد پر افغانستان د اسلامي امارت د واکمنۍ له واکمنېدو سره پر یادې واکمنۍ د پراخ نفوذ لرلو له امله محاسبه کړې وه، خو ښکاره تګلارې د پاکستان په خوښه نه دي. کارپوهان وایي دا چې پاکستان د خپلو اوږدمهاله موخو لپاره اسلامي امارت له لاسه ور نه کړي، هڅه کوي له یاد غورځنګ سره ترینګلی وضعیت بیرته ټولیز کړي او د اړیکو جوړولو لپاره انعطاف وښیي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.